بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د اکتوبر کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن زموږ ستاسو برنامه دوه حصې لري. جهادي خبرونه پکې نشته دی، هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا درسره شریکم. نن چون پښتنې مې راخیستې دي، د دوستانو پښتنو ته به ځواب ورکو او نړیوالو موضوعاتو او سیمه ییزو موضوعاتو باندې به بحث وکړو. راځم نړیوالو موضوعاتو کې تاسو معلومه ده چې د غزې مسله هغسې یو لوبه پې وشوله چې یعنی فلسطین په بالکل په تاریخي لحاظ ختم شو. دا په ظاهر باندې قرارداد او صلح ده، خو په اصل کې شپږو عربي ممالکو د فلسطین په تاریخ او په ژوند باندې د اختتام مهر ولګاوه او دا فیصله یې کړې ده چې اسرائیل سره چې دا بس د استاشو دغه شخړه دې سیمې نه باید ختمه شي. نو د لپاره ما پرون شپه عنوان ورکړی چې د فلسطین په تابوت باندې آخري میخ وټکول شو. نو د دې په رڼا کې اوس امریکا په سیمه کې ټولو ته دا وایي چې هر څه ښه روان دي، بس تاسو خپل کارونو ته ادامه ورکوئ او زه اسرائیل باداران چې یو لګیا یو کار درته جوړوو او هر څه سموو. اوس د ایران خواته دې توجه ده او ایران ته دې دا ویلي دي چې یا به ته هم د مذاکرې میز ته راځې کینې او زموږ خبر به منې، او یا دا دی چې نیست و نابود کېږي به او تا باندې به داسې برید کوو چې په تاریخ کې نه شوي او تا کله لیدلي هم نه اوسي. د دې خطر په تناظر کې ایران په ده پوه دی چې د مذاکرې په میز باندې کوم څه لاسته نه راځي او دا یو لوبه ده چې ورسره کېږي، نو هغه ده ته تن نه ورکوي. چون دغه لوبه په نړیواله سطح روانه ده، چین او روسیه هم ورته متوجه دي. نو روسانو اعلان کړی دی چې دوی به د ایران سره تر آخري قدرت او نظامی قدرت خپل ودرېږي او دوی به ورسره همکاري کوي. او همدارنګې په وخت د ضرورت کې روسیې دا ویلي دي چې په وخت د ضرورت کې که چېرته ایران باندې حمله کېږي او د ده وجود ته خطر پیښیږي، تر 20 اتومي بمونو پورې ممکنه ده چې د ایران سره مرسته وکړي. او 40 جنګي میګ 13 تیارې نورې هم ایران ته واده کړې ده او دا به هم د دوی په خدمت کې ورکوي، دا به دوی سره. او په تېره اونۍ کې د 3 انتونوف تیارې چې هغه غټې درنې تیارې دي چې لویترینې باربرداره تیارې د نړۍ دي چې 150 ټنه په یو وخت کې انتقالولی شي او په عین حال کې د 15 متره یې د اوږدوالی دي او 83 متره یې د وزرو اوږدوالی دي. دا دومره غټې تیارې دي او په فضا کې چې اوږد سفر کوي نو بیا پټرولو دې ته ضرورت لري او کله چې دا سفر کوي نړیوال اجازه هم د ده لپاره علیحده اخیستل کېږي. نو دا 3 پروازه انتونوف ایران ته کړي دي او په 3 مختلفو میدان هوایي کې کوز شوي دي او ویل کېږي چې په دې هر پرواز کې 10 د سوخو 15 جنگي جیټونه په دې هر پرواز کې وړل شوي دي. یعنی 3 پروازه 3 میدان هوایي ته 10 سوخو 15 تیارې رسول شوي دي چې دا یو ډېر لوی دغه دی. په عین حال کې چین هم د ایران سره خپل د هوډ د پخلی کړی دی او دا خبره یې کړې ده چې که چېرته د ایران ته ضرورت کېږي دوی به د ایران تر څنګ ولاړي او د همده لپاره دوی د ایران سره نوي نظامي تړونونه کړي دي او د هغې تړون په مطابق به دوی د ایران سره هغه مرسته کوي چې کوم د ایران ورته نیاز وي او هغه د چین نه غواړي. دا یو ډېر لوی دغه دی، بدلون دی. په همدا حال کې په افغانستان سره هندوستان نریندر مودي دا وعده کړې ده چې که چېرته په افغانستان باندې د پاکستان برید او دا کېږي او افغانستان وجود ته خطري، که چېرته د هندوستان پوځ ته ضرورت کېږي او د کېږي په هندوستان ټول پوځ به دوی په خدمت کې او دوی به حاضري. نو تاسو معلومه ده چې افغانستان خو پردي پوځ خپل په خاوره نه مني، اما دا هم په سیاست کې ممکنه ده چې افغانستان د هندوستان ته وایي چې درسته ده ته د هغه نه په پاکستان راشه، زه دې غاړې نه پې راځم، او که دا معاهده دې منځ کې وشوله بیا پاکستان خپې نشي ټینګولی. راځم دویم خبر دا دی چې په پاکستان کې چې کوم مظاهرات روانو د حکومت په مقابل کې او هغې باندې حکومت پوځ حملې کړي دي،
پرون ورځ نه تر اوسه پورې 300 ملکي کسان په دې تظاهراتو کې وژل شوي دي، 1900 زخمیان دي او ډیر زیات مالی او ځاني نور تلفات هم رسیدلي دي. همدې حال کې پاکستان خپل بریدونو ته په افغانستان ادامه ورکړې ده. د خوست، ننګرهار، کونړ چې په ننګرهار کې د اچین په سیمه کې دوی بیا حمله کړې ده او فعلا چې زه دا خبر تاسو ورکوم دلته و دغه حالت کې هم الته جنگ روان دی. په هلمند کې حکومت د کلونه خلک دغه کړي دي چې د نوي جنگ لپاره آمادګي نیسي. بنان کومه لوبه چې پاکستان کړې وه چې د قطر او د سعودي نه استفاده وکړله چې جنگ یې ودرو او بیرته خپله برید وکړه، اوس دا ځلې به د جنگ د ودرولو څوک نه وي، لپاره دی چې اسلامي امارت به هر یو ته دا وایي چې تیر ځلې په ما جنگ ودرول شو او دی په ما برید وکړه، دا ځلې زه جنگ نه ودروم او ممکنه ده چې دې جنگ کې د ګاونډي ممالکو نه موږ سره د اسلحو د تغییر او د مرستې مسله هم وسي او جنگ کې توپیر راشي. نو دا د سیمه ییز او نړیوال مسایل چې تاسو مې وړاندې کړل. اوس راځم ستاسو پوښتنو ته. بکتي ورور چې ST5LV نومې دی، دا وایي چې حماس په غزه کې حکومت پاتې کېدل ممکن دي، په رسمیت به وپېژندل شي یا دغه دی مظلومانو ته به ګټه ترېنه ورسېږي. په دې باندې ما پرون شپه مکمل خبره وکړه او اوس مې په سریزه کې هم تاسو ویلې چې دا اوربند دا چې دی دا د فلسطین د جوړېدو یا د دولت جوړېدو لپاره نه دی چې ټوني بلیر ورته سر کې کېنولی دی. مطلب دا دی چې دا قضیه نوره ختمه ده. او بله خبره دا ده چې د مظلومانو ګټه خو هلته چې د مظلوم استازیتوب وشي. په دې کنفرانس کې د فلسطین نه هېڅوک نه و، د فلسطین استازیتوب هلته نه و. ته د یو چا سره چې معاهده کې خبره کوې هلته د هغې استازی یي تا سره، ته هغې ته که د دولت اجازه ورکوې نو هغه په هلته استازیتوب لري. که په رسمیت پېژندلو مسله وی خو باید استازی هلته وی. نو په دې بنان هلته د رسمیت پېژندلو مسله نشته. په غزه کې د حماس حکومت نور ختم دی، همدغه شرط دی په دې معاهده کې چې حماس به نور نه پاتې کېږي، حماس به مکمله توګه ختمیږي. حتی محمود عباس چې د دوی غلام دی هغه ختمیږي، په عوض به یې ټوني بلیر راځي. نو د ده لپاره د ده نه د مظلومانو ګټه نه بلکې د مظلومانو د تباهي او د په تابوت باندې آخري میخ ټک وهل شوی دی. دویمه پوښتنه عتیق الرحمن ورور یعنی 352 نمبر چې دی ده دا پوښتنه کړې چې د ابراهیم تړون شروط او محتوا څرنګه ده. ابراهیمي تړون هغې تړون ته وایي چې دا د اسرائیل او د امریکا ګډ جوړ یا په دغې سره سازش سره دا جوړ شوی دی. د ده ظاهري معنی ډیپلوماتیکه معنی دا ده چې د هغه عربي ممالک چې د اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې استواري کړي او هغې سره تړون وتړي، دې ته ابراهیمي اکارډ یا ابراهیمي معاهده ویل کېږي. مګر هم دننه یې د ابراهیمي معاهدې د جزئیات دا دي چې په ظاهره په معاهده کې او په ښکاره نه ویل کېږي. هغه دا دی چې هر هغه مملکت چې اسرائیل سره اړیکې استوارول غواړي، اول شرط یې دا دی چې هغه د اسرائیل لوی اسرائیل حکومت به مني. بل دا دی چې د فلسطین موضوع به هغه نه راڅېړي، هغه به نه رابرسېره کوي، د هغې په تر شا به نه ودرېږي. او بل دا دی چې په سیمه کې د اسرائیل حاکمیت او حکومت به مني. نو پس له هغه نه بیا دا اکارډ امضا کېږي چې دا اکارډ په مختلفو تاریخونو کې په 1909 کې د مصر سره امضا شوی دی، په 1956 دی که څومره دی کې د ترکیې سره امضا شوی دی، همدارنګې د عمان سره امضا شوی دی، همدارنګې د امارات متحده سره امضا شوی دی. او اوس د دې کوشش دا دی چې عربستان، سعودي، پاکستان هم دې تړون ته ننوځي. او د کوم پرون شپه چې تاسو د شهباز شریف د نواز شریف ورور او د ټرمپ د بوټ پاکانو په حساب چې بوټان ورته پالش کړل، ښکاري دا چې دا به ډېر زر د نتنیاهو او د ټرمپ په خوا ته دی پرېوځي او هلته به دی کاملا تسلیم شي. نو په ظاهره ډیپلوماتیکو اړیکو او روابطو ته د اسرائیل سره ساتلو ته ابراهیمي اکارډ وایي. اما دننه اکارډ دا دی چې لوی اسرائیل به مني، د اسرائیل قدرت او صلاحیت به مني، د فلسطین به نه مني او د فلسطین موجودیت نه به انکاري کېږي. دې ته ابراهیمي اکارډ وایي. ډاکټر صاحب زرلشت مید ایکسپرت یعنی د طبي ماهره
د دې د پښتنه دا چې د امارت اسلامي د روسانو او د چینایانو سره او د هندوستان سره خپل دغه طرف نږدې کړی دی، خو د امریکا له یېرې نه دغه اړیکې نه رغول کیږي. د باګرام هغه یو نقطه استراتیژیکه نقطه ده چې دا کولی شي د افغانستان کې یو کلي تغییر راوړي او افغانستان جوړ کړي. دا ښکاره خبر ده چې افغانستان د روسیې او چین او د هند سره اړیکې دغه دي، دا زموږ سیمه ییز اړیکو کې راځي او سیمه ییز اړیکې باید په استواري شي. اما د نړیوالو اړیکو لپاره تاسو معلومه ده چې هغې کې دا دغه دی چې اوس چین تاسو سره په دې روابط نشي استوارولی چې که دغه تاسو سره روابط مکمل استوار کړي، امریکا پې تعزیرات لګوي او د هغې $1.5 تریلیون د نړۍ په ټولو ګوټونو کې لګول شوي دي، هغې ته ضرر رسیږي. نو دلته بعضې داسې نزاکتونه موجود دي چې ممالک دغه رسمیت پیژندنې او دغه اړیکې ته ډېر زیات دغه نه کوي، اما غواړي چې د افغانستان سره اړیکې ولري، ورو ورو دا روابط استوار شي او یو ورځ امریکا هم دې ته قایله شي چې افغانستان په رسمیت وپېژني او په هغه وخت کې دوی هر یو وشي کولی د دې منافعو نه ګټه واخلي. په دغې کې ستاسو کوم تحلیل چې دی باوجود تاسو د طب ډاکټر یاست، اما تحلیل هم د سیاسي نقطې نظر نه ډېر درست او صحیح دی او دا مشکلات او ستونزې وجود لري. راځم د خالد جان 2503 نمبر د دې پوښتنه دا ده چې د اسلامي امارت هند ته تلو سره به په هند کې د مسلمانانو سره د هند حکومت کوم بدلون راشي او تاسو ته معلومه ده چې هند حکومت د مسلمانانو سره ډېر ظلم کوي. دا تاسو ته معلومه ده ماتم چې د هندي یعنی د هندوانو بنیادګرا حکومت دی نریندر مودي او دی مذهبي توندروي باندې دی حق دغه لري او د مسلمانانو سره سخت نفرت لري. همدې لپاره نریندر مودي چې دی په خپله د په نامه د قصاب د احمد آباد باندې مشهور دی، ځکه چې هلته د هغه ټرین ته چې اور واچو او په زرهاو نفر یې ژوندي وسوځول او دغه یې کړل، نو دې ته قصاب د احمد آباد هم ویل کیږي او دا لوی دغه دی. نو په دې بابت باندې دا د هغوی پالیسي ده او دروني پالیسي ده. بیروني پالیسي د هندوستان دا ده چې د ګاونډیانو سره نړۍ سره ښې اړیکې ساتي او کوشش کوي چې دا اړیکې سواره وساتي. او دننه مسله دا ده چې که چېرته دا تاثیر هم وکړي، په عامو وګړو تاثیر په دې نه کوي چې د هندوستان نفوس 1.3 میلیون نه زیات دی او غربت پکې نهایت زیات دی. دننه غربت سرمایه او دا د نړۍ د اقتصادي نقطې نظر نه لري، خو نفوس دونه زیات دی چې غربت کاملا ختم نه دی او هغه ټول په دې خبرو باندې نه رسیږي چې فرضاً متقي راغی ده، هغې هماغه خپل مذهبي تګلاره ده او یو توندروي د مقابل د مسلمانانو کې لري، هغې ته ادامه ورکوي. خو په کل کې په د نظام باندې د اسلامي امارت تګ او هلته د استقبال په دیوبند کې دا په نظام باندې بالکل تاثیر لري او هغې په دې مسله کې بیا آینده کې احتیاط نه کار اخلي. دا زمونږ د نن ورځې ستاسې پوښتنې، سیاسي تبصرې، نړیوال مسایل او سیمه ییز او د افغانستان مسایل چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل پروګرام چې ستاسو حضور ته حاضرېږم او تاسو سره خپل د افغانستان موضوعات شریکوم، تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.